دا زمون ستاسې کور وران شو اوس به چېرته ځئ پته نه لګېږي دلته لاړ شي دغه حالات یې تاسو ګورئ وروره دغې به نور څه موږ ویو څه به وغواړو دغسې څلور وانه دیوالونه مران دي بېګا مولا چې زوی په ناستې تېره کړې د ماشومان هم ځان سره راتاو کړي وو هغه ځای کې انګړ منځ کې ناست وو شپه هم په ناستې سبا کړ خوراک خوراک یې هېڅ هم لرل هر څه رانه اوبه ویوړو هر څه یې رانه په هوا کړه ویوړه رانه لکه پرون دا سیلاو راغی او بس داسې را دغه شو دا کوټې زموږ ورانې کړې او دا ټول ځایونه یې دغه کړل نو دا تاسو ګورئ د چاپېره بسم الله الرحمن الرحیم د المقدس خیر بنسټ قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو دوستانو د بټي کوټ ولسوالۍ د لوړتۍ سیمې د علي کلي ته راغلی هغه کلی چې تېره ورځ پکې سیلاب راغلی او تقریبا 15-14 کورونه په مکمل ډول ختم شوي دي راځئ په تاسو لیدنه کوم تر اخره پورې زموږ سره اوسئ لومړی دغه یو ورور ته ورځم چې دا اوس هم خپل وران کور ته ناست دی په سوچونو او په وسوسو کې ناست دی راځئ تاسې زموږ سره اوسئ وړي وړي سلګۍ دي نیمه شپه ده ډېوه مړه ده د چا د ارمانونو جنازه ده ډېوه مړه ده السلام علیکم خیر خیر څنګه یې ورور ښه شکر دی جوړې په خیر دا ستا کور دی دا زما کور ښه نوم دې څه دی الله نور الله نور او په مکمله توګه وران شوی نو مکمله توګه وران شوی څومره زیان درته رسېدلی هېڅ څه پاتې دي روغ پکې نه هېڅ پکې نه وګورئ نو څه پاتې وګورئ تاسو یوازې مالي زیان اوښتې څوک به مړه رامړه نه 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 انشاءالله بس ښه څه وخت و چې دغه سیلاب راغی څو ورځ وه شپه وه څو بجې وې سهار انشاءالله چې اته نیمې به وي ښه تاسو ته مخکې نه معلومه شو چې سیلاب را روان دا څه پته لګېده سیلاب غړپ غړوز نه کوو وروره بس ناڅاپه راغی ښه په دغه ځای باران و چې سیلاب راغی که باران بره شوی و دلته یاره باران نریه نریه دلته مو څه بره شوي وړي سلګۍ دي نیمه شپه ده ډېوه مړه ده د چا د ارمانونو جنازه ده قدرمنو دوستانو نو کور دې وي الله د مرغۍ هم نه ورانوي دغه ورور دغه وران کور ته په فکر کې ناست دی او راځئ د دې دغه کوم د کور ساحه چې ده کوټې چې دي نورې هم در باندې ګورم او د دې لیدنه هم په تاسې کوم له درد ژړا او غریو ډکه سینه ده ډېوه مړه ده له درد ژړا او غریو ډکه ستاسې کور چې دغه دی ړنګ شو که نه څوک نه و دغه د مرستې دپاره یاره نه و راغلي تر اوسه څوک نه دي راغلي څوک نه دي راغلي څه غواړې د خلکو نه که مؤسسې وي که حکومت وي د شتمنو خلکو نه دغسې حالات یې تاسو ګورئ وروره دغې به نور څه موږ ویو څه به وغواړو دغسې څلور وانه دیوالونه مران دي زه بېګاله وروره د خوراک او د څښاک څه نه لرم او زه به دا کور دا ما داسې په خواره جوړ کړی په والله چې دا نه شو جوړولی بېرته دا ډېر زحمت باندې جوړېږي او په دې غریبۍ به زه جوړ کړو دغه حکومت نه همدغه هیله ده چې بس څه چې کولی شي څه د وسې کېږي موږ سره دې مرسته وکړي قدرمنو دوستانو دا نو د بل ورور کور دی دا هم په مکمله توګه ختم دی قافله د شپې دمه ده ډېوه مړه ده لکه پرون دا سیلاو راغی او بس داسې را دغه شو دا کوټې زموږ ورانې کړې او دا ټول ځایونه یې دغه کړل نو دا تاسو ګورئ د چاپېره او بس سم مشکل سره مخ یو چې دا بندۍ راله جوړه شي 20 ناخوالې دي او څوک خو به دې خوږ نه وي ستاسو بس څوک خوږ شوي نه دي مطلب جاني ځای خو نه دی اوښتی نه نه هغه خدای بچ کړي څه غواړې اوس د حکومت نه یا د مؤسساتو نه بس مرسته غواړو ستاسې مرستې ته یاره څوک خو نه دي راغلي نه قدرمنو دوستانو دا دوهم کور و د نورو کورونو لیدنه هم در باندې کوم موږ تاسې زیاتره وایو چې موږ د یوې کلمې ورونه یو مسلمانانو مې ټول په خپل منځ کې ورونه دي په دې ورونو نن غم دی درد دی راځئ د دغو په اړه راسره مرسته وکړئ که هغه په دې هېواد کې که د هېواده بهر یې د مسلمانۍ په خاطر د هغه ورورۍ په خاطر باندې د دوی لاسنیوی وکړئ ځکه تاسو دغه ویجاړ کورونه ګورئ دغسې یوازې همدا یو یا دوه کورونه نه بلکې دغسې د ټولو کورونو لیدنه در باندې کوم دا مې د بل ورور کور دی پکې اوبه هم راخوټېدلي دی او بس داسې دا جونګړ هم لرودله د غریبۍ دا ګر چاپېره مې تاسو وګورئ بس دغه رقم دغه سره مخ شوي بېګاله وروله ولا چېرې سړی دروغ څه له ووایه
وزړګیا څومره درد دلې دا کوټې دي ګوره دا مړه دغه شوي دي همداسې پکې اوبه راننوتي د هغه دیوال ډډوال یې کړی دی بس دا تاسو خپله وګورئ دا ګوره منځ یې خټه دی بس دې کې اوبه راغلي دي د هغې طرفه زما د کوټې د طرفه پرې راغلي او بس دغه د غریبۍ جونګړي هم دي نو بس هغلته هم دا د کور د ترکاریو ځای نه دغه و هغه هم دغه شو هغه هم وران شو مخته هم دغه نور تشنابونه هغه هم وران شو دغه دیوال هم په غورځېدو کې دی وزړګیا څومره درد دلې ټول زخمي زخمي چا ویشتلی وزړګیا څومره درد دلې وزړګیا څومره درد دلې خلک پتا پسې خبر کړي دوستانو دغه کور هم ویجاړ شوی دی ناڅاپي په دې کور راپېښ شوم دغه مورکۍ تاسې ګورئ ماشومانو دا په کار باندې لګیا دي ورځم او د دې مورکۍ سره هم یو څو لنډې خبرې کوم السلام علیکم مورې وعلیکم بخیر راغلی مورې څه کوې په څه کار باندې لګیا یې بس دغه آباد را باندې سیلاب راوړانه کړو بېوسې او بېدسه بس بل شی نه لرو چې څو هغه رانه سیلاب ویوړلو نور دلته بېوسې او بېپس پاتې بچي مې دیاړې کړي د ماښام هغه د رزق پیدا کړي د بچي هم دې راوړي او بس نور اوس هم نه رسېږي چې شي وکړو ویې خورو اوس په د دې وران کور سره څه کوئ د وران کور د الله هم شته دی او بس د خپل حکومت او د خپل دغه ته به عرض او طول کوو نه غواړم محل او ماړی نه غواړم پرون شپه او د را روانه شپه به چېرته تېروئ بېګا مو څه وکړل بېګا هم والله چې زوی په ناستې تېره کړې د ماشومان هم ځان سره راتاو کړي او هغه ځای کې انګړ منځ کې ناست وو شپه هم په ناستې سبا کړه او خوراک څښاک مو څه لرل خوراک ولاک یې هېڅ هم لرل هر څه رانه اوبه ویوړو هر څه یې رانه په هوا کړه ویوړل رانه دغه ماشومانو ټول هره شپه تېره کړه دا ټول په خدای چې نه شپه تېره کړل پرېوتل ماښام نه وده شو دا بندۍ زموږ سازش دا ټول مسلمانان به د دې خطر نه ووځي زموږ زړه رپېږي چې خدای اوس به بیا سیلاب راځي اوس په دې کور کې مورې داسې څه کوم روغ شی شته چې ته ورباندې شکر وباسې چې شکر دا شی خو روغ پاتې په هر ساعت هم شکر زوی ایستلی دی په هر ساعت هم شکر ایستلی دی خو ډېر بېوسي هېڅ نه لرو بس بېوسۍ خراب کړي اوس په څه کې لګیا وې اوس دغه ماشومان دی دغه تیږې داسې راواړوې پله اوبه دي دغه اوبو نه دا شی نه را دې پلو کړو دې پلې واچوو چې دا پاتې شی نه خو چېرته یو درب ته کو یو پلې کړو نو مورې اوس که بیا بېګا ته باران شي چې باران شو الله هم شته دی نه په نهي ځای چېرته هم نه لرو چېرته به لړ شو قدرمن دوستانو د درد اخیری حد دی درد هم دومره وي وسي هم دومره وي غربت هم دومره وي لاس ورکړی دغه خلکو ته د دغه کلي خلک ډېر وځورېدلي دي او که چېرته بل سیلاب راغی نو بیا هم دغسې حالات راپېښېږي ژوندی اوسې مورې او خدای دې باقي خیر کړي او دغه تکلیف کې الله رب العزت اجرونه درکړي ستاسو ته د خدای اجر درکړي مظلوم چرته د غم تو د وسیله کړی دی المقدس قدرمنو دوستانو دا درېیم کور دی او دا ګلالي ماشومان یې اوس هم د سامان په ویستلو باندې بوخت دي سامان له کوره وباسي دا چا کور و دا زمون ستاسې کور وران شو اوس به چېرته ځئ پته نه لګېږي پته نه لګېږي چې چېرته لاړ شو پته نه لګېږي چلته لاړ شي مقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی چې کوم مظلوم چاته دوستانو ډېر سخت منظر دی باور وکړئ چې د لیدلو توان یې نه لرو د غرونو باندې مو سخت غم دی داسې انسانان پکې شته دا وګورئ دغه ماشومان چې پلرونه یې تاسو ته وویل چې موږ بېګا ته د خوراک څښاک وس نه لرو نو یوه تیږه به پر بله باندې څنګه باندې کړو دې باندې مصرف کېږي زما نوم الیف ګل دی الیف ګل دی دا کور ستا دی دا کور زمونږ دی ښه دا درې کوټې درې واړه ورانې شوي ښه اوس چېرته اوسېږئ نو اوس ځای نشته دی بس چېرته به راشو شوم دا دی که بېګا دغه په پښتو باندې پراته وو پاس دیوالونو لیدري په مخ پراته وو نو څه نشته دی
چې په مخلوق رحم کوي رحم په خدای چا نه غواړي ټول خو کې والده ټول کلیوالو کې والده څه سوچ کوي په دې وخت کې بس سوچ بو کوم دا به چې را الله دې مرشي مو نور نه پیږي څنګه چلو کوم قدرمن دوستانو راځي د بل کور لیدنه هم پتا سې کوو زمانو سارانګول دی ها دا کور د چا دی کاکا رور مې دی ستا ورور دی دا او زما رور ها او ستا کور خپل زما خپل مولې دی او زما خپل پاس دی د قیامت یو بل لاس نه ورځي بس دا دغه دی بس ډېر سخت دی رحمان ډېر د نو چې خدای رقم در مونږ نه راغلی دنیا وال نه غوړ چې کومک مون سره کولای شو ودی خو درې مې په وسیله کلای زمونږ چپه کړله کلای زمونږ چپه کړله کوټو کې زمونږ اوبه روانې دي دا دیوالونه زموږ ټول چپه کړي دي معلومه په خدای چې دې ځای پورې په اوبو کې ولو دغه ځای پورې په اوبو کې نړیوال نه مرستې غواړو چې موږ سره کومکونه وکړه دا کوټې موږ له جوړې کړه دا دیوالونه موږ له جوړ کړه دغه دیوال چې د دې پروګرام چې ونشي موږ دا ټول ملک داسې له وړي دا ټول کلي وړي دا برابر زر کورونه دا زر واړه وړي غریب او بېدسته یم او کور مې وران شو ویجاړ شو او دومره وسه مو چې خپل کور مې اوچت کړ او نور نشمه دست مې نشته چې اوچت کړو زه غواړم چې زما سره د حکومت کومک وکړي او زما کار روان شي زه مولوي عبیدالله د علي خیلو د علي خیلو ټول قوم ټول هغوی کلي دي د هغوی جامع جومات امام دا ډېر فقرا او غربا خلک دي داسې خلک دي چې بېګاله د وړو درک نه لري داسې خلک دي چې څوک پکې معنا چې د وړو درک نه لري اکثره څوک نارې تېروي څوک څنګه تېروي مخکې خط داسې و چې د خوراک دپاره څه نه وو د استوګنې ځایونه وو د استوګنې دپاره د ژوند د اوسېدو ځایونه وو خو نن چې کوم د دوی باندې داسې عذاب او داسې وبا راغله چې هغه د استوګنې ځایونه هم ختم شو د زنانو د ناستې ځایونه هم ختم شو خو دوی دا وس اوس نه لري چې دوی ځان لپاره کوټه جوړه کړي یا ځان له دیوال جوړ کړي یا ځان ته دغه لار جوړه کړي یا ځان ته څه بندوبست برابر کړي د یو شي وس هم نه لري دوی چې هغه کوم څه ورسره وو نو کوټه هر څه ته سیلاونه یوړه د خلکو ورسره منډه وکړه خو منډې کار ونه کړ سیلاو ډېرو د کوټو لرګي او د کوټو ګاډر او د بستر او هر څه وړي اوس دغه خلک چې کوم دي دغه خلک فعلا په داسې حال کې دي چې معنا بستره نه لري کټ نه لري پوزکې نه لري شی باندې کښېني د ناستې ځایونه نه لري معنا حالات تاسو خپله ګورئ چې اوبو نه دا ټول ځایونه ډک دي او دا دیوالونه راولیدلي خپل حالات خپله ګورئ مشاهده یې کوئ د دې میډا خلکو نه دا غواړو چې د خلکو سره یو څه کومک یو څه منډه ووایي ځکه دا حال ډېر بد حال کې پراته دي نو دې خلکو بېګا هم لاره تېره کړې بېګا هم د څملاسو ځایونه نه یو سړی ځان ته څه نشي پیدا کولی دوی له به څه ورکړي نو دوی بېګا هم شپه په دغې خټو کې کړې ده بېګا هم شپه په دې چمانو باندې کړې ده په دغه لښتو کې خوارانو کړې په دې لارو یې کړې ده او معنا زنانه یو بل کره تللي دي هغوی هم داسې چې په ناسته یې معنا شپه تېره کړې ځکه بل چا کار داسې ځای نشته چې هغوی هلته معنا بستره ور واچي هغوی معنا چې وله ځای برابر کړي کټ وله برابر کړي هر چا سره دومره څه دي چې خپله پکې پرېوځي زما نوم خدایداد خیرخوا دی د دغه کلي یو تن اوسېدونکی او اوس چې په کوم ځای کې د ما سره زموږ د کلي خلک ولاړ دي دا زموږ د کلي عمومي لاره ده کوم چې د خلکو دغه کوم ځای کې چې ولاړ وي دا عمومي لار ده کوم ته چې د خلکو د کورونو دیوالونه رامات دي یو ټول راولیدلي دي دغه لارې ته نو اوس بیخي هغه پیاده تګ هم تاسو وینئ رانیول شوی د کوم ځای نه دی اصلا یخ زېږنده د کومه ځای ده سیلاب خو دا د مامند د کوټ سیلاب دی چې د هغې ځینې سرچینه اخلي بیا راغلی دغلته زموږ یو څه ساحه ده چې زموږ دغه استنادي دیوال چې ورته وایي دا سیلاب زموږ نه په 400 مترۍ کې 400 مترۍ کې موقعیت لري هلته دغه استنادي دیوال چې دی دا سیلاب وړی دی د ډېره وخته نه یعنې که عادي سیلاب راځي هم دغه ټول کلی نه دا چا جوړ کړی نه دی یعنې د دغه ټولې موضوع حال چې دغه ډېر ځلې بیانه کړې ده دا چې د کوم وخت نه دا بران شوی دی دغه 20 کاله کېږي چې دا زموږ هم دا بیانه ده د خلکو دپاره په دغه دیوال باندې سیلاب راوښتی و په دغه دیوال باندې سیلاب راوښتی دی او مطلب کوم کار یې چې کړی دی هغه ډول بنیادي ډول باندې نه و کوم چې په کار و خو لکه جوړ شو
یا اول سیلاب د ځان سره پاوا کړ ټول هماغه استنادي دیوال یې ختم کړ. ستا په نظر څومره کورونه به دلته ړنګ شوي دقیقا؟ دقیق هغه کورونه چې مطلب بیخي د کور ګمان پې نه کېږي تر شلو پورې ړنګ شوي دي او نور هر یو کور ته زیان رسېدلی. همداسې یو کور په دغه کلي کې نشته دی چې دغه 3 کلي زموږ سره نور هم دي چې نبیخیل او بادرخیل دي، یعنې داسې کلی پکې نشته دی، داسې یو کور نشته دی چې هغه ته د زیان نه رسېدلی. زیان خو ټولو ته رسېدلی دی خو چې دا په مکمل ډول وران شوي دي دا به تر شلو پورې کورونه دي. کابو داسې و چې 8 ساعته سیلاب په موږ باندې راغلی نو 8 ساعته چې اوبه په یوځي باندې راځي خامخا پکې وړاندې راوستل په چا چې وایي د غم او د غم سره د لاس د ورکولو هغه هم دغه وخت دی. نو زموږ په همدغې وخت کې د خلکو نه تمه ده چې موږ ته لاس ته راکړي، زموږ غږ چې دی هغه خلکو ته ورسوي. ستاسو د خیریه بنسټ د لارې په ټولو هغه خلکو باندې غږ کوو چې هغوی وس لري دغه زموږ کلي سره هغه د دوی هغه څه چې د نفقي و هغه د خاورو لاندې شوي دي هغه اوبو د ځان سره وړي دي، د سرپناه ځای نشته دی، دوی چېرته کیني چېرته څملي چېرته وده شي خپل بچي چېرته راټول کړي. نو په دې ټولو باندې غږ کوو چې په هرې برخه کې د دوی سره کومک وکړي. دوی خو د خوراک دپاره څه نه لري، د سرپناه څه نه لري، د وده کېدو دپاره څه نه لري، بس هر سړی د خپل کور هماغه د ورانو چمانو ته ناست دی او خټو ته ناست دی. وروره دغه زموږ حالات دي. وړه رانه سیلاب یوړ پخې ډوډۍ رانه سیلاب یوړ بسترې رانه سیلاب یوړ کټونه رانه سیلاب یوړ بېګان شپه هم دغلته په دې خاورې باندې کړي ولاکن سرپناه ځای شته بنه سیلاب راخو شي نن د بندې تړل څوک شته نن د غږ اورېدلو څوک شته. دغه حالات هم ډېر په خېټې نارې و په بسترو بربنډې وړه په جامو بربنډې وه په خپو خپیا بلې و هر څه رانه سیلاب یوړه د الله سرې له ناستې وه نور مې څوک هېڅ شی هم نشته و دغه وړو دی دا تاسو له ښکاري دا رانه سیلاب یوړه بېګانه به دغه شانې دا وړه رانه سیلاب یوړه ولا چې بېګانه د دې په نه بیگان ډوډۍ خوړله اوس هم ټاله ډوډۍ راسه اوس هم ډوډۍ وخوړه ته به یې کړې نه ته مې نه مې سنته د قرار شي براتلله وصال او هجران راته ځمکه ته به یې او پرون چې سیلاب راغی بس دا دیوال دې سره وغورځوه بس دا کوټې هم دې سره وغورځېدو دا سیلاب دې سمدستي ووته دا کورونه ټول هم دې دغه سیلاب غورځولي او دې کوټو کې څومره سامانونه دي که کټونه دي که بکسونه دي اصل هېڅ پکې پراته کوټې ستا د سترګو په وړاندې راوغورځېدې که نه تاسو وتلي وئ د کور نه ما د زوی وو او زه په خپله زنانه سره داسې ووتم خو زمونږ یو کس دلته وو خامخا زوی مې وو زه په خپل لږ په وخت معذور یم لږ په وخت لاړم مالکه سیلاب شو بیا زه منډه هم نه شم ماشومان زنانه یا تاسې نور ځاني زیان خو به درته نه وي اړول نه انشاءالله چې ماشومان هم خدای پاک بچ کړي او زنان هر څه خدای پاک بچ کړي خو بس دا کوټو یې بس خدای پاک کوټې دغه شی راوغورځېدې بس دغه زیان موږ له ورسېد نو الله دې رحم وکړي دغه طبي پېښې چې دي په افغانستان کې څه وخت مخکې به د خوست او د پکتیا او د دغو دغونه خبر شوي یاستئ په هغې کورونو کې که تاسې فکر وکړئ په 18 په 19 کې به یو نفر پاتې و یا به یو پاتې هم نه و بیا هم سخت وخت دی که نه په دغه سخت وخت کې څه غوښتنه لري د شتمنو خلکو نه مؤسسې دي حکومت ته څه غوښتنه لري یاره که موږ سره دا موسسې والا او دا کوم شتمن خلک موږ سره لږ کومک وکړي چې دغه زموږ کمې ودانۍ او دا کورونه چې وران شوي چې موږ دغه بېرته موږ بېرته جوړ کړو نو دا د غټه نیکي دا دلته داسې ده چې دې پا ځای کې دا خور چې کوم دا لوی دا د سیلاب چې کومه لویه لار ده که نه دا سیلابونه چې بر په دې غره باندې ډېر زیات بارانونه وشي نو بیا چې دا سیلابونه بیا یو د دې شینوارو طرف خور دی یو زموږ د دې کوټ طرف دی که نه دا چې سیلابونه بیا راوځي نو بیا دا سیلاب ډېر زیاتي نو دا څه دې خور کې راشي څه بیا په دې پټو باندې داسې راوغورځېږي که نه نو بس په دې کورونو او په دې ځمکو باندې راشي که د دې لپاره کوم استنادي دیوال جوړ شي که حکومت یې غم نه کوي د ولس خو ورباندې وس نه رسي چې ولس یې په خپل نه ولس خلک ډېر غریب دي بې وس یې نشي کولی په تور ټیکري سر وي کلک تړلی غم کې ډوبه یو مور ده چې یو زوی پسې خفت ده ډېوه مړه ده یو مور ده چې الله پاک دې رحم وکړي بس خلک خواران د ملکي غریب دي او بس حکومت ته هم وسه یو ورسېږي یا نه دا سیلاب چې راشي بس په دې کورونو باندې راشي خلک خواران زمانونه الله دې ټول تاوان درته اجر درکړي ټولو ته ټول کلي ته د چا د ارمانونو جنازه ده ډېوه مړه ده یو قدرمنو لیدونکو تاسو بهتره ګورئ چې دغه د وړو کلپي دی چې اوس هم پکې هماغه غلي وړه پراته وو چې دغه کلیوالو راویسته ډېر د درد صحنه ده او ډېر بد حال دی الله دې رحم وکړي تاسو څومره شتمن ورونه چې بار بار در باندې غږ کوم چې د دغو بېوسه کلیوالو سره په دغه سخت وخت کې مرسته وکړئ او لاسنیوی یې وکړئ د دغه کور مکمل 7 کوټې له منځه تللي دي چې هېڅ پکې روغ نه دي پاتې هر څه چیت پراته دي هر څه ویجاړ پراته دي
او دغه کور هم د منځه تللی دی دغسې نور هم کورونه دي نور ته هم ورځم قدرمنو دوستانو د یو بل کور لیدنه تاسې باندې کوم د دغه مشر کور دی او راځئ د دې مشر سره هم څو خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام سال دی خاص دی کور ستا دی دا کور زما دی د الخیلو اوسېدونکی یم او زه کور کې وم او بس سیلاو راغی واړه بچي مې راغی سیلاو راغی بس سیلاو چې راغی وروره بس هغو سره کې کوم بیلچې مې راواخېستې غاړې ماړې مو راپاکې کړې خو بس کار یې ونه کړ اوس مخکې دا کورونه راونیول بس وړه او غوړي او چی او بوره بس دغه سرونه هم بچ شو جوانان هم چې ویستل نور هر څه رنګ بند کړل چې مهربان هر څه یې ویوړ د یوې روپۍ درک نه لګي نم د خوړو درک لګي نم د اغوستو چې شته نم د څادر چپلکې هر څه پورې ویوله او بس هر څه یې ویوله او د شپې له ټول دې دغه په څوک یو نفر هم پرېښودي دغه منځ هم داسې هم دا چمان ومان یو زنانه مو لګرې او بل کار سه مهربانه بسترې مسترې مو یو شی هم نشته دی نو موږ د لوړو چارواکو نه دا دغه دی چې موږ لکه هر شي مرسته کوي موږ سره دې وکړي موږ غریب یو بل وسه چاره نه لرو او داسې غریب یو چې بیخي یو شی هم نه لرو نو بس هر څه رانه وړي دي نو څپلکو پورې نه وړي دي که دلې هم اوسنۍ جامې مې پردۍ اغوستې دي کور مو ودان ستاسو ډېر کور ودان چې زموږ زیاده راغلي یاست او موږ سره هم دغه خواله شریکه کړه او موږ سره ډېره مننه بس تاسو کور ودان ستاسو کور ودان چې تر ستاسو هم اجر درکړي قدرمنو دوستانو زو او هغه استنادي دیوال ګورو د کوم د وجې چې دغه سیلاو څو ځله راوختی دی او دغه ویجاړي او دغه وراني د هغې د وجې راغلې ده راځئ نو په تاسې دغه دیوال ګورو یو شپون شپول او شپیلی وخی ماته ډیوه مړه ده یو شپون شپول او شپیلی وخی ماته ډیوه مړه ده نو دغه کومه ساحه چې تاسې وینئ د هغه ونو نه شروع تر دغه ځای پورې کابو یو 2.5 زره په طول باندې متر استنادي دیوال کېدلی شي چې د ده د نشتون له وجې دغه ویجاړونکې پېښه رامنځته شوې که بل سیلاب راشي او دغه 2.5 زره استنادي دیوال وجود ونه لري نو دغه په زرګونه جربه ځمکه چې کومه ټوله په خوړ باندې بدله شي د ژوند نه وځي د فصل نه وځي او د استوګنې نه وځي هر سیلاب چې راغلی دی که ځاني تاوان د ځان سره نه لري خامخا فصلونه یې وړي دي کورونه یې وران کړي دي تاسې لارې ولیدلې هلته سړکونه یې وران کړي دي چې زمونږ که عاجل مریض زمونږ ته پیدا شي نو کېدای شي هغه زموږ په خپل کور کې هملته موږ له وفات ځکه په دغه لارو باندې خو موټر کېږي نه او دا خو څه پخوانی وخت نه دی چې سړی په کچر باندې اوس مریض ویسو یا څنګه یا په شا باندې به وړي دغه دوه طریقې کېدلی شي خو که چېرته د دغه ځیښه هم وخوړل شي دا ښایسته وطن دی ښایسته جوړېږي فصل هم کوي همدغه میوهجات به م ورکوي سبزیجات به م ورکوي همدغې ولس په ګټه باندې به خلک به پکې خوشحاله استوګن به ښایسته په یو ښه ځای نه کېږي قدرمنو دوستانو د بټي کوټ د لوړتۍ د لیخیلو د کلي په ټول حال باندې تاسې پوه شوئ او دومره ویجاړي او ورانی چې په دغه کلي کې شوی هیڅ په سترګو یو روغ دیوال نه راته یو روغ داسې کور په سترګو نه راته چې په هغې کې دوی بېګاله شپه تېره کړي نو دوستانو که څومره شخصي ملګري یاستئ زموږ دغه ویډیو ګورئ په بهر هېوادونو کې یاستئ د هېواد دننه یاستئ که مؤسسات یاستئ که حکومت زموږ دغه ویډیو ګوري باید زر تر زره د دغه خلکو سره مرستې وشي د دوی دپاره دغه کوم د ژوند کولو سامانونه چې دا ورته راوړل شي او تر ټولو زیاته نو دغه دیوال چې دی دغه جوړولو ته ضرورت لري نو دا به ستاسې غټه مرسته وي که چېرته د دوی سره مرسته ونه شي دغه دیوال یې جوړ نه شي بېګاره ورباندې یا سبا ته ورباندې بیا دا د ورځې دي بیا ورباندې بل سیلاب راځي د دې نه لا پسې نور وانه کوي اوس یې دغه کلی ویجاړ کړی تر دې مخکې چې نور کلي دي هغه هم ویجاړوي المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی چې کوم ظلم